Assalamualaikum. Nan mamang padi video ki dako active passive voice baraki. Nan mamang da video ki kam da pasalor stipunu mane mustamil hai. Nan ma padi video ki mang salor habre dako. Lumbe bada dako active passive voice seta wai. Active passive voice संग जुड़ेगी the active na passive voice संग जुड़ेगी the active passive voice इस्तेमाल संग दे और कुछ तमंग पे इंग्लिश की active passive voice दनको नमंग टेस्ट नुकसानात की दिलेशी बस नन नमंग वीडियो पदे टॉपिक्स पाने दा अब इंशाल्लाह द दी वीडियो कतरो न बाद बतास दसनो वाला खबरी ऊपे जने चोई से ता इस्तेमाल संग दे जुड़ी संग और कोमंग इजन को दे नुकसानात मंग से की दिलेशी द दी वीडियो कतरो न बाद बतासो बदे टोल खबर माने पोयशे और दे खबरे बकाबिल शई چې تاسو ته مخ ته هر قسمه اکټیو وایس جمله راځي او تاسو خو په اسانه پیسیو وایس ته کنورټ کولای شئ د اکټیو پیسیو وایس په نوم هو ایکسپرت جوړ شي په اکټیو پیسیو وایس باندې خو بول حاصل کړئ که چېرته تاسو دا ویډیو پوره وکتل پر ویډیو باندې ځان پوهه کو ما ته پته تاسو د اکټیو پیسیو وایس نه ډېره غټه مسله جوړ کړې ده او په انګلیش کې د ډېر زیات ګران ښکاري اکټیو پیسیو وایس د کول خو ان شاء الله زما امید دی چې کله تاسو دا ویډیو ګورئ کنه او د ویډیو په اند کې تاسو لکم فارموله در کوم او فارموله مې تاسو صرف ځان پوهه کوي کنه نو تاسو دا مسله بالکل ختم شي او تاسو مې چې کوم د اکټیو وایس جمله راځي خو په اسانه تاسو پیسې وایس ته کنورټ کولای شئ بغیر د مهنت او خواري بس صرف فارموله ته ګورئ او دا به تاسو اتوماتیکلی ذهن کې یادېږي دا فارموله مې صرف ځان پوهه کوي بس به راشي تاسو ذهن کې بسیو شي تاسو ته باندې پته لګي چې تاسو کله امتحان کې نه یا تاسو نو څوک ته پوښتنه کې د اکټیو وایس باره کې تاسو ته دا فارمولې پته لګي چې تاسو کله پیسې وایس ته کنورټ کوئ هغه فارموله د ویډیو په اند کې درکوم ویډیو برس کې کوئ که تاسو ضرور غواړئ چې اکټیو پیسې وایس دکو نو بالکل دا یو کمپلیټ کورس دی د تاسو په ویډیو کې درکوم د اکټیو پیسې وایس بدلی کې ویډیو کتل نه بعد د اکټیو پیسې وایس مثلا مکمل ختم راځو د ویډیو طرف ته او ویډیو سٹارټ کوو لومبه موږ زکو د وټ او د وای مبارکي د وټ ما د س او د وای ما د ولی ها اوس درې وټ وای س اهمیت دی پر پیسې وایس کې د وای هدا مطلب شو چې ولې تاسو اکټیو پیسې وایس د کوي او وټ ما د س اکټیو وایس او پیسې وایس څه ته وایي په انګلیش کې دا بار ما موږ د کوو خلک ولې وایي چې اکټیو پیسې وایس د کول ډیر زیات لازمي دي د هاي ټول وجه او مقصد سره چې خلک دوه وایي چې پر اکټیو پیسې وایس باندې فوکس ورکړي دا اکټیو پیسې وایس د کوي دا ولې خلک وایي نو راځو لومبه موږ دا پیژنو چې what is active voice and what is passive voice active voice ته وایي او passive voice ته وایي نو active voice هغه جملو ته ویل کېږي چې پای کې ټول فوکس په سبجیکټ باندې وي active voice هغه جملو ته ویل کېږي چې پای کې ټول فوکس په سبجیکټ باندې وي اوس سبجیکټ باندې څنګه وي څنګه په سبجیکټ باندې ټول فوکس وي دا خبره ترسته کوم اوس صرف ذهن کې ځان سره دونه خبره ونیسئ چې اکټیو وایس هغه ته وایي چې پای کې ټول فوکس په سبجیکټ باندې پیسیو وایس هغه ته ویل شي چې پای کې ټول فوکس په ابجیکټ باندې وي یعنی د اکټیو وایس الټا د اکټیو وایس کې به ټول فوکس په سبجیکټ باندې وي او پیسیو وایس کې به ټول فوکس په ابجیکټ باندې وي موږ چې په ډیلی لایف کې کوم سنټنس استعمالو کنه په روزمره ژوندۍ کې دا ټول موږ د اکټیو وایس استعمالو لکه موږ پای کې ټول فوکس په سبجیکټ باندې تاسو په سبجیکټ باندې موږ تاسو ته ویل چې اکټیو وایس ته وایي چې پای کې ټول فوکس په سبجیکټ باندې وي لکه موږ خبر وکړو کنه هی از کلینینګ د بورډ بورډ صفا کوي کنه اټ از ایټینګ راز دا غیا خوري آی ایم لرنینګ انګلیش د انګلیش یادوم دا ټول چې کوم دي دا اکټیو وایس جملې موږ استعمالو روزمره لایف کې موږ دي کې موږ ټول فوکس په سبجیکټ باندې ساتو او پیسیو وایس هغه ته وایي چې پای کې ټول فوکس په ابجیکټ باندې وي تاسو له एग्जांपल لرکوم چې تاسو اکټیو پیسیو وایس کې فرق وپیژنئ او وپیژنئ چې اکټیو وایس او پیسیو وایس څه ته وایي فار ایگزامپل دا د تاسو له एग्जांपल درکم چې یو زیم او یو ما سره یو مرګره دی موږ په لار روان یو او اکسم د ما یو مرګري کاڼه راوای ته په لار کې یو بل فیشتو نو اوس د چې کوټ راهم کنه نو د تاسو دوه خبرې کولای شم دا د تاسو خبره دوه طریقو کولای شم د بلد د ماتې دوه زه به یو خبره کوم کنه چې یو بروک د بلب تا بلب مات کړی دی ریو دا څه معنی شي یو بروک د بلب تا بلب مات کړی دی او دا دی کې ټول فوکس په سبجیکټ باندې شو تا بلب مات کړی دی او دا خبره د تیم کولای شم چې دا بلب تا مات کړی دی ګوره تا بلب مات کړی دی او بلب تا مات کړی دی نو که زه چېرته ویم چې بلب تا مات کړی دی دا بیا پیسې وایس شوه نو دا بیا چې د بلب واز بروکن بای یو بلب تا مات کړی دی او په لومړۍ جمله کې مې وویل چې یو بروک د بلب تا مات کړی دی او
تا بلب مات کړی دی او په دویم جمله کې مې وویل چې بلب تا مات کړی دی. ګوره د اگزامپل تاسو وخت کې دی په لومړۍ جمله کې ما دا خبره وکړه چې تا بلب مات کړی دی. اکټیو وایس جمله وه، ټول فوکس پکې په تا باندې ما تا ته ویلي دي که نه. ما وویل چې په اکټیو وایس کې به ټول فوکس په سبجیکټ باندې وي. ما تا ته ویلي دي چې تا بلب مات کړی دی، نو په تا باندې ما فوکس وکړم. یو بروک د بلب. اوس که زه داسې ویم چې بلب تا مات کړی دی، بلب مې تر مخکې کړه، نو بلب باندې ابجیکټ باندې فوکس ورکړو. دا کار په بلب باندې شوی، بلب ما سره ابجیکټ دی که نه. نو ما بیا داسې ویل چې د بلب was broken by you. بلب تا مات کړی دی. تاسو وپېژندو چې پیسیو وایس ته موږ جمله راواړوله. په پیسیو وایس کې موږ ټول فوکس په بلب په ابجیکټ باندې وکړو. تاسو نه زه یو بل اګزامپل درکوم چې په هغې کې تاسو په اکټیو پیسیو وایس باندې پوه شئ. لکه ته رالې او ما ته دې ویل چې I clean the room. ما روم صفا کو. صحیح شو؟ ما روم صفا کو. اوس دا خبره تاسو هم کولی شئ چې روم ما صفا کو. نو دا روم ما صفا کو دې دا بیا پیسې وایس جمله شوه. په دې کې بیا ټول فوکس په څه باندې شو؟ په ابجیکټ باندې شو. په ابجیکټ باندې شو که نه چې کمره ما صفا کړه. نو که ته چېرته ما ته رسې وې چې ما کمره صفا کړه، نو اوس فوکس په تا باندې شو که ته وویل ما کمره صفا کړه، نو ته به څه وې I clean the room. او که اوس داسې وې چې کمره ما صفا کړه، کمره ما صفا کړه، ما کمره صفا کړه او کمره ما صفا کړه، نو ته بیا څه وې the room was cleaned by چا me. the room was cleaned by me. کمره ما صفا کړه، ما کمره صفا کړه. وپېژندلو چې اکټیو وایس کې فوکس په چا باندې راتلو؟ په ما باندې راتلو. نو په سبجیکټ که نه په کارکوونکي باندې. او پیسیو وایس کې ټول فوکس په ابجیکټ باندې راتلو، په چا باندې چې کار کېدو؟ په روم باندې کار کېدو. ټول فوکس په روم باندې راتلو. نو دلته زما دا یقین دی چې تاسو به اکټیو وایس پېژندلی وي صرف دونه، بس چې تاسو صرف دونه پېژندلی وي که نه، دونه میموري م ذهن کې ځان سره ساتلي چې اکټیو وایس هغه سنټینسو ته وایي، هغه جملو ته چې په هغې کې ټول فوکس په کارکوونکي په سبجیکټ باندې وي. پیسیو وایس هغه جملو ته وایي چې په هغې کې ټول فوکس په ابجیکټ باندې وي. ها پارت 2 ویډیو پارت 2 نو دا زده کړه چې څه ته وایي. اکټیو پیسیو وایس هم زده کړه. اوس تاسو پته را چې جملې کې نه جمله کې په درې پارټ وي. درېونه پکې وایم، یو درې ویم. سبجیکټ دي، ابجیکټ دي او ورب وي. نو یو سبجیکټ داسې ته وایي، ابجیکټ ته وایي او ورب ته وایي. تاسو چې سبجیکټ ابجیکټ وپېژنئ نو هله به تاسو اکټیو پیسیو وایس زده کوئ. ځکه چې تاسو ته موږ الریډي یو پیره کلاس اخیستی مو په سبجیکټ ابجیکټ باندې، خو اوس یې موږ تاسو ته بیا ښایو. ځکه سبجیکټ ابجیکټ نه بغیر تاسو له په اکټیو پیسیو وایس باندې پوهېدل ناممکن دي. نشئ پرې پوهېدلی تر څو پورې تاسو سبجیکټ نه پېژندلی، ابجیکټ هم نه پېژندلی، نو تر هغې پورې به تاسو په پیسیو او په اکټیو وایس باندې بلکل نه پوهېږئ. نو ځکه مال دا لازمي دي زه تاسو په اکټیو پیسیو وایس باندې پوهه کړم. نو بس راځئ چې دا هم زده کړو چې دا سبجیکټ ابجیکټ او ورب څه ته وایي. ها سبجیکټ وایي کارکوونکي ته، ابجیکټ هغې ته وایي چې په چا باندې کار وشي، او ورب په جمله کې یو کار ته وایي. بس دا ځان سره ذهن کې یاد وساتئ چې په جمله کې چا کار کوو هغه به سبجیکټ وي، چې په چا باندې کار کېدو هغه به ابجیکټ وي، چې یو کار کم کار کېدو هغې ته به ورب ویلی کېږي. بس چې دا تاسو ځان سره ذهن کې ونیسئ که نه، اوس به تاسو مخکې په خپله پوهېږئ. تاسو ته یو اګزامپل درکوم. ما سره یو اګزامپل دی چې شي از آیرن دی کلوز. هغه کپړې ویستري کوي. اوس تاسو ګورئ په دې کې ځان ته پوښتنه وکړئ چې په دې کې دا کار څوک کوي. نو تر تاسو سبجیکټ ډیفینیشن زده کړئ که نه، تاسو به څه وایئ چې په دې کې دا کار چې کوم دی دا شي کوي، دا جینۍ کوي. نو ما تاسو ته ویل چې په جمله کې کارکوونکی څوک چې کار کوي هغه به څه وي، هغه به سبجیکټ وي. نو شي ما سره سبجیکټ دی. ما وویل چې کوم یو کار کېږي، نو چې کوم کار کېږي هغه به څه وي، هغه به ورب وي. نو اوس تاسو ګورئ په دې کې څه کېږي، کپړې وینځل کېږي که نه، چای پخول کېږي که صفا کېدل کېږي، څه کېږي کپړې استري کېدل کېږي. نو استري کېدل د آیرنګ دا یو کلاس دا یو دغه دی که نه، یو کار دی، ورب شو که نه، آیرنګ پکې ورب شو. ما ویل چې په چا باندې کار کېږي، دا کار په څه باندې کېږي، په کپړو باندې کېږي. نو کپړې ما څه شوې، دا ما سره ابجیکټ شوې. بل اګزامپل، یو آر ویسټینګ یور ټایم. ته خپل وخت ضایع کې. نو اوس ته وګوره ما سره پکې سبجیکټ څوک دی، کار پکې څوک کوي، کار ما سره ته کې. نو ته کې که نه، ته خپل وخت ضایع کې که نه، نو یو ته ما سره څه شوې، ته ما سره سبجیکټ شوې، کارکوونکی ما سره ته شوې. اوس ضایع کول دا وخت ضایع کول،
دا ویسټینګ دا ما سره یو کار شو ورب شو د ویسټ ما سره یو ورب شو دا ټایم ما هلته کار شوی دی که نه یو آر ویسټینګ یور ټایم ته خپل وخت ضایع کوې دا ټایم ما سره ابجیکټ شو بل اگزامپل ساجد از ډوینګ ہوم ورک ساجد ہوم ورک کوي لګیا دی نو اوس تاسو ګوره په دې کې کارکوونکی څوک دی کار څوک کوي کار پکې ساجد کوي نو ما تاسو ته ویل چې څوک کار کوي هغه څوک کی अब صحیح अब سبجیکٹ دی نو کارکوونکی ساجد دی که نه ساجد ما سره سبجیکٹ شو اوس څه کار کېږي ځان دا پوښتنه وکړه چې په دې جمله کې څه کار کېږي په دې جمله کې کول کېږي ډوینګ هومورک کول کېږي دا ډوینګ ما څه دی دا ما سره یو ورب دی ډوینګ ما سره ورب شو هومورک دا هومورک ما سره ابجیکټ شو په دې باندې دا کار کېږي که نه ساجد از ډوینګ هومورک ساجد هومورک کوي دا ما سره هومورک ما سره ابجیکټ شو ساجد سبجیکٹ ډوینګ ما سره ورب او هومورک ما سره ابجیکټ نو خلاصه په لنډ الفاظو کې د سبجیکټ ابجیکټ ورب دا خبره شوه چې سبجیکټ موږ هغې ته وایو په جمله کې څوک چې کار کوي چې یو کار څوک کوي کارکوونکي ته موږ څه وایو سبجیکټ وایو چې کم کار کوي هغې ته موږ ورب وایو چې په کم څیز باندې کار کېږي هغې ته موږ ابجیکټ وایو نو سبجیکټ ابجیکټ ورب زما یقین دی تاسو به سبجیکټ ابجیکټ او ورب باندې خو پوه شوي او دا هم زده کړي وي خو چې بیا هم تاسو په سبجیکټ او ابجیکټ ورب دې کې څه مسله وي درته په دې باندې نه پوهېږئ نو په دې باندې زموږ کمپلیټ لیکچر ریکارډ شوی دی په زموږ په چینل باندې تاسو ته میلاو شي اوس زه تاسو راځم ایکټیو پیسیو وایس یم نو چې کله موږ یو جمله یو سنټینس د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس ته بوځو دا خبره په یاد وساتئ چې سبجیکټ به دي د ابجیکټ ځایله سبجیکټ به دي د ابجیکټ ځایله او چې کله دا پیسیو ایکټیو ته راولو نو ابجیکټ پر راځي د سبجیکټ ځایله د یو بلټه به کېږي دا خبره ځان سره په یاد وساتئ چې کله موږ یو ایکټیو وایس جمله پیسیو وایس ته بوځو نو کارکوونکی به ځي ابجیکټ لا سبجیکټ به ځي ابجیکټ لا او چې کله موږ پیسیو وایس جمله ایکټیو ته راولو نو بیا به ابجیکټ ځي سبجیکټ لا رول نمبر 1 شو اوس رول نمبر 2 به دی که چېرته په یو سنټینس کې فرسټ پاما فرب راغلی او که سیکنډ پاما فرب راغلی دا به موږ په پیسیو وایس کې بوځو تھرډ پاما فرب لا که چېرته په یو سنټینس کې په یو جمله کې د ایکټیو وایس یا V1 فرسټ پاما فرب یا V2 سیکنډ پاما فرب دا راغلی وو نو دا به موږ شفټ کوو تھرډ پاما فرب ته V3 ته V1 V2 به بوځو V3 ته تھرډ پاما فرب به موږ په پیسیو وایس کې لګو رول نمبر 3 چې کله موږ فرسټ پاما فرب یا سیکنډ پاما فرب تھرډ پاما فرب له پیسیو وایس کې بوځو نو هغې پسې جفت به موږ بای لګو BY چې کله موږ تھرډ پاما فرب ولګو په پیسیو وایس جمله کې نو هغې نه بعد موږ بای لګو درې واړه رول درته یو پیرا بیا وایم یو پیرا ته بیا ایکسپلین کوم کله سبجیکټ راغلی او سبجیکټ په دې د ابجیکټ لا پیسیو وایس کې چې کله V1 یا V2 راغلی په ایکټیو وایس کې نو دا به ډایرکټ دي V3 لا تھرډ پاما فرب له دي چې کله تھرډ پاما فرب نه لاړ شي نو تھرډ پاما فرب نه بعد بای لګي ها اوس تاسو ته پته راکنه چې موږ تاسو ته ټینسز ښودلي دي په درې کلاس هم تاسو ته په ټینسز باندې اخیستلی دي او تاسو ته موږ دا ویلي دي چې د هر یو ټینس چې کوم دی څلور ټایپس دي صحیح شو ګوره یو پاسټ ټینس دی یو پریزنټ ټینس دی یو فیوچر ټینس دی په دې کې څلور ټایپس دي ها نو تاسو ته څنګه پته را چې په پریزنټ کې پریزنټ سمپل ټینس پریزنټ انډیپینډنټ پریزنټ کنټینیوس ټینس present perfect tense or present perfect and continuous tense دا خلک په past کې دي past simple tense past continuous tense past perfect tense او past perfect continuous tense او په future کې future simple tense future continuous tense future perfect tense او future perfect continuous tense په دې کې څلور ټایپس دي کنه اوس ټول ټینسونه چې کوم دي دا 12 دي 12 اوس په دې 12 واړو کې په 12 واړو کې په ټول کې پیسیو وایس جملې نه جوړېږي دې کې څه داسې قسمه سنټینسز دي داسې قسمه زمانې دي چې د هغې پیسیو وایس نه جوړېږي داسې قسمه زمانې دي داسې قسمه ټینسز دي چې د هغې پیسیو وایس نه جوړېږي نو راځئ چې هم اوس زده کړو او هم وپېژنو چې کوم داسې ټینسز دي کومې داسې زمانې دي چې د هغې پیسیو وایس نه جوړېږي نو په پاسټ کې چې کوم دي په پاسټ کې پرفیکټ کنټینیوس ټینس په دې کې موږ پیسیو وایس نه جوړولی په دې کې پیسیو وایس نه جوړېږي
په پاست کې په څلورم نمبر چې کوم دی پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس په دې کې چې کوم دی په دې کې پیسیو وایس نه جوړیږي او پسې په پریزنټ ټینس کې چې کوم دی پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس په دې کې هم پیسیو وایس نه جوړیږي په فیوچر کې چې کوم دی کنټینیوس ټینس چې کوم دی په هغې کې موږ پیسیو وایس نشي جوړولی په فیوچر کنټینیوس ټینس کې نو په دې 12 کې څلور داسې ټینسز دي څلور داسې زمانې دي چې د هغې موږ پیسیو وایس نشي جوړولی او دا باقي پاتې اته چې کوم دی دې موږ پیسیو وایس جوړولی شو تاسو ته مو وویل که نه چې past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, future perfect continuous tense او future continuous tense په دې کې موږ passive voice نشو active voice نشو وړولی passive voice ته بس اوس راځو چې د اته واړه ټینسونه زده کړو چې په دې کې موږ د active voice نه څنګه passive voice جوړو نو تاسو له زه په سکرین یو چارټ در کوم دې چارټ ته تاسو یو غور سره وګورئ I me we us they them he him she her دا مو کتو او پسې دې بل چارټ ته وګورئ چارټ ها تاسو چارټ ته وکتل چارټ هم وکتو اوس راځو د چارټ استعمال تاسو ته ښایو چې چارټ څنګه استعمال دی که چېرته په یو جمله کې وي1 سره ډو یا ډز راغلی وو نو هغې نه به پیسیو وایس هغې په دې موږ پیسیو وایس څه لګوو اس ایم آر به لګوو که چېرته په یو جمله کې وي2 راغلی او ډډ ورسره نو د هغې په دې موږ څه لګوو واز ور به لګوو که چېرته په یو جمله کې هیز راغلی و نو د هغې په دې موږ څه لګوو هیز بین به لګوو په پیسیو وایس کې که چېرته په یو ایکټیو وایس کې هیو راغلی و د هغې په دې موږ هیو بین لګوو که چېرته په یو جمله کې هیډ راغلی و نو په پیسیو وایس کې به د هغې په دې موږ هغې سره به موږ هیډ بین لګوو که چېرته په یو جمله کې ویل راغلی و د هغې په دې موږ څه لګوو ویل بی به لګوو که چېرته په یو جمله کې ویل هیو راغلی و د هغې په دې موږ لګوو ویل هیو بین که چېرته په یو جمله کې صرف آی این جي راغلی و یو ورب سره آی این جي اضافه شوې وه نو د هغې په دې به آی این جي په دې موږ څه لګوو بینګ به لګوو بی ای آی این جي هارډ بی ډبل ای این وال نه که چېرته په یو سنټنس کې آی این جي اضافه شوې یو ورب سره نو د هغې په دې موږ څه لګوو بینګ به لګوو بی ای آی این جي اوس راځو او موږ اگزامپل تاسو درکوو په اگزامپل کې تاسو ته موږ د چارټ استعمال ښایو چې په دې اگزامپلو کې د چارټ استعمال څنګه دی به اوس به تاسو په دې چارټ باندې پوه شئ راځو اگزامپل یې کوو نو تاسو ته پته ده چې موږ تاسو ته 8 ټینس یاد کړل چې اتو ټینسونو کې ایکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړیږي نو په لومړی موږ زده کوو پریزنټ سمپل ټینس یا پریزنټ انډیپینډنټ ټینس چې دا پریزنټ سمپل ټینس کې موږ څنګه د ایکټیو وایس جملو نه پیسیو وایس جملې جوړو نو تاسو ته ما په ټینسز چې کوم کلاس دي په هغې کې تاسو هم ما یو فارموله درکوله او فارمولې مطابق ما به تاسو ته یو دوه جملې جوړ کړئ بیا به تاسو د هغې قابل شوئ چې تاسو به نورې په خپله جوړولي دا وایي تاسو ته ما فارمولې درکوله همدغه رنګ تاسو له په دې پیسیو او ایکټیو وایس کې داسې فارموله در کوم چې تاسو به ایکټیو وایس جمله صرف واورئ او بیا یې په خپله اړول شروع کړئ دا بیا صرف تاسو ریډ کړم او تاسو به دونه د دې قابل شئ چې بس پیسیو وایس جمله به تاسو په خپله جوړولی شئ تاسو له صرف فارمولې در کوم نو پریزنټ سمپل ټینس کې نو بیا به څه تاسو ما په دغه کې ویلي دي په ټینسز کلاس کې چې سبجیکټ ابجیکټ ورب راځي که نه په دغه کې په سنټنس کې نو موږ به څه کوو لومبې که چېرته یو جمله راغلې وی د ایکټیو وایس نو موږ پیسیو وایس ته اړوو لومبی به موږ لګوو آبجیکټ دویم به ورپسې لګوو هیلپینګ ورب په درېیم به ورپسې لګوو تھرډ فارم اف ورب په څلورم به لګوو بای او پنځم به لګوو سبجیکټ چې کله یو جمله په ایکټیو وایس کې راغلې وه او موږ یې پیسیو وایس ته اړوو نو موږ به دا فارموله استعمالوو او موږ به هغه جمله اړوو څه ته پیسیو وایس ته نو راځو په دې باندې اګزامپل یې کوو چې را پریزنټ انډیپینډنټ یا پریزنټ سمپل ټینس زده کړو چې څنګه موږ سبجیکټ په بدلو د آبجیکټ ځای له فرسټ فارم او سیکنډ فارم اف ورب به بدلو تھرډ فارم اف ورب له او د تھرډ فارم اف ورب نه بای اضافه کوو اوس دا موږ زده کوو نو راځئ تاسو له موږ اګزامپل یې درکوو ما سره اګزامپل دی پریزنټ سمپل ټینس کې چې هی پلی فټبال هغه فټبال کوي نو اوس تاسو ګورئ په دې کې تاسو سبجیکټ ابجیکټ او ورب پیدا کوئ کارکوونکی پکې هی دی هی پکې ما سبجیکټ شو او کار پکې پلی کول دي دا فټبال کول دي پلی پکې ما سره ورب شو فټبال چې کوم دی فټبال پکې ما څه شي دا ما سره پکې کار شوی دی نو اوس تاسو ګورئ رول نمبر 1 کې تاسو ته ما څه ویل چې سبجیکټ په دې د ابجیکټ دی له فارموله مې درته درکړه چې لومبی ابجیکټ ولګوئ نو ابجیکټ پکې شو فټبال
نو فوټبال. اوس صحیح شو فوټبال ولګېدو. بیا تاسو ته په رول نمبر 2 کې ما څه ویل، ما تاسو ته ویل چې تاسو به څه لګوئ. که چېرته چاټ کې تاسو ته مه ویل که چېرته یو دغه کې په یو سنټینس کې V1 راغلی و نو هغه به څه راځي پس پاما پر د هغې یا پکې ډو ډز راغلی و د هغې په دې موږ SMR لګوو. نو فوټبال نه بعد موږ څه ولګوو چاټ ځان ته رامخې ته راوړئ. چاټ ته کې تاسو ته ما ویلي که نه که چېرته په یو سنټینس کې پس پاما پرب راغلی و یا پکې ډو ډز راغلی و نو د هغې په دې موږ په پیسیو وایس کې SMR لګوو. نو فوټبال از. بیا مې ورته په څه ویلي په رول نمبر 3 کې. په رول نمبر 3 کې ما تاسو ته ویلي چې V1 او V2 دا بودی V3 لا پلی ما سره پس پاما پرب دی پلیډ دا ما سیکنډ او تھرډ پاما پرب دی نو دا به تھرډ پاما پرب لګوم پلیډ. فوټبال از پلیډ. فارموله کې مې ته ویلو که نه چې ابجیکټ شو پلس هیلپینګ ورب پکې ما سره ایز شو او V3 ما سره پلیډ شو. اوس تاسو ما ویل چې V3 نه بعد به تاسو سمدس بای لګوئ BY. نو BY ما ولګو نو فوټبال از پلیډ بای. تاسو ته ما په چارټ نمبر 1 کې څه ویلي چارټ نمبر 1 ته وګورئ. تاسو ته ما وویل که نه چې کله هی راشي د هلک باره کې خبره نو هی به کنورټ کېږي هی به اوړي پیسې وایس کې هم ته. نو فوټبال از پلیډ بای هم. فوټبال د هغه نه کېږي او فوټبال هغه فوټبال کوي او فوټبال د هغه نه کېږي. اوس که دې موږ نیګیټیو جوړو د نیګیټیو دپاره موږ څه کوو نو دقه رنګې هم تاسو ته ما د ټینسز په کلاسونو کې هم ویلي وو چې کله په جمله کې تاسو هیلپینګ ورب وکتو او تاسو ته هیلپینګ ورب په لاس درلې هیلپینګ ورب هم پیدا کړو د هغې نه سم دس بعد تاسو ناټ ولګوئ دا جمله تاسو د پازیټیو نه واړوله نیګیټیو ته. نو فوټبال از ناٹ پلیډ بای هیم. ما صرف د ایز نه بعد ناټ ولګو ایز ما سره هیلپینګ ورب دی. اوس تاسو ته ما هم دقه رنګې د ټینسز په کلاسونو کې دا خبره هم کړې وه چې کله تاسو په جمله کې یو هیلپینګ ورب پیدا کړو هیلپینګ ورب به جملې سر له راولئ او نوره دقه جمله به ولګوئ بس دا جمله به تاسو واوړي سوالیې ته. نو دا ایز چې کوم دی دا ما سره هیلپینګ ورب دی ایز به د جملې په سټارټ کې ولګوم د جملې په شروعاتو کې به ولګوم. نو ایز فوټبال پلیډ بای هیم. صحیح شو. نو ما سره جمله واوړله سوالیې ته. د لومړۍ جملې په پښتو کې ترجمه داسې ده چې هغه فوټبال کوي. د دویمې جملې ترجمه په پښتو کې داسې ده چې فوټبال د هغه نه کېږي. په درېیمه جملې ترجمه داسې ده چې فوټبال د هغه نه کېږي. په دریمه جمله کې د دریمې جملې پښتو کې ترجمه داسې ده چې آیا فوټبال د هغه له خوا کېږي. ها اگزامپل نمبر 2 ما سره اگزامپل دی چې یو رایټ لیټر ته خطونه لیکي یا ته لیکل کوي. ها نو تاسو ګورئ فارمولې له راشئ. فارمولې کې تاسو ته ما څه ویل چې لومړی به څه لګوئ ابجیکټ په لګوئ. تاسو په دې جمله کې پیدا کړئ چې د ابجیکټ پر کار په چا شوی دی. لومړی ما سره سبجیکټ دی کارکوونکی یو ته. دویم ما سره رایټ لیکل یو کار دی ورب دی ما سره. دریم ما سره لیټر ما سره ابجیکټ دی په دې باندې کار کېږي. نو لیټر ما سره ابجیکټ دی زه به لومبی ولګوم ابجیکټ لیټرز. دویم ما تاسو ته دا خبره کړې وه په چارټ نمبر 2 کې. چارټ نمبر 2 مخې ته دوباره راوړئ. تاسو ته ما ویل چې کله V1 راشي یا ډو ډز راشي هغه به هغې په دې موږ لګوو SMR. اوس زه ایز ولګوم که آر ولګوم. نو اوس که تاسو چېرته ایز لګولی وی ځکه تاسو یو ته خیال وکړه نه نو یو دا ما سره پلورل کې راځي دا موږ څه لګوو درې په دې موږ آر لګوو لیټر آر. اوس تاسو ګورئ دا رایټ چې کوم دی دا ما سره پس پاما پرب دی. تاسو ته ما څه ویلي دي چې V3 به لګوئ که نه ابجیکټ پلس هیلپینګ ورب. ابجیکټ ما ولګوو لیټر هیلپینګ ورب ما ولګوو آر. اوس د V3 لګوم نو تاسو ما سره رایټ تھرډ پاما پرب وایي نو رایټ روټ ریټن دا به ولګوم لیټر آر ریټن. اوس تاسو ګورئ تاسو ته ما ویلي وو چې کله به ورته فارمولې له راشئ فارمولې کې ما څه ویلي دي چې د V3 نه سم د بعد تاسو څه لګوئ بای به لګوئ نو لیټر آر ریټن بای. اوس تاسو وګورئ یو بار تاسو ته ما څه ویلي چې یو به څه ته اوړي نو یو به په خپل ځای راکوزېږي. نو لیټرز آر ریټن بای یو دا ما څه ته واوړېدله دا ما سره پیسې وایس ته واوړېدله. پښتو کې ترجمه داسې شوه چې خطونه د ستا لخوا لیکل کېږي او یو رایټ لیټر ته خطونه لیکې. اوس که دې د نیګیټیو جوړوم دقه جمله به راکوزه کړم هیلپینګ ورب به ځان سره به سوچ وکړم چې په دې جمله کې هیلپینګ ورب کم دی نو هیلپینګ ورب پکې ما سره آر دی بس آر ما سره هیلپینګ ورب دی د آر نه بعد به نټ اضافه وکړم دا ما سره واوړي نیګیټیو ته. او کله په دې نه زه جوړوم سوالیه جمله انټراګیټیو سینټینسز نو د دا آر چې کوم دی دا هیلپینګ ورب چې ما کوم لګولی دا به د جملې
په سر کې ولګوم او نور به همدغه جمله ولګوم نو دا به داسې چې دا پازیټیو جمله چې کوم ده دغه به راوالم خو دا آر به درې منځ نه وباسم د ریټن او د لیټر په منځ کې چې را کوم آر لګېدلی دا به یې منځ نه وباسم او د لومړي سر له بیا راولم نو آر لیټر ریټن بای یو دا بیا سوالي ته واوړي او دویم نمبر باندې موږ زده کوو پریزنټ کنټینیوس ټینس پر اسکرین کې تاسو ته ما کومه فارموله درکړه چې آبجیکټ په لګوئ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې چې کله اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړوئ ورپسره به هیلپینګ ورب لګوئ د هغې نه سره به پلس بینګ بی ای آی این جي والا په دې بینګ او په بل بینګ کې تاسو له فرق کول لازمي دي دا بینګ چې کوم دی بی ای آی این جي والا دا موږ په کنټینیوس ټینسونو کې زیاتره لګوو نو آبجیکټ په ولګي بیا ورته هیلپینګ ورب ولګي بیا ورپسې بینګ ولګي بیا ورپسې V3 تھرډ پام اف ورب ولګي تھرډ پام سره به جوخ بای به ولګي او اخره کې به څه ولګي سبجیکټ ولګي بس دا فارموله ده د اکټیو وایس جملو کې د اکټیو وایس جملو نه پیسیو وایس جملې جوړول تاسو له دې اگزامپل درکوم ما سره اگزامپل دی چې I am learning English زه انګریزي یادوم اوس تاسو ګورئ په دې کې کارکوونکی څوک دی کارکوونکی نوم پیدا کوي کار پیدا کوي او په څه باندې چې کار کېږي پیدا کوي بیا پیسې وایس ته راځو نو کار پکې څوک کوي سوچ کوم چې کار څوک کوي دا زه کوم که نه آی نو بس آی ما سره کارکوونکی شو بیا وګورئ چې څه کار کېږي یادول کېږي بس لرنینګ ما سره څه شو دا ما سره ورب شو بیا تاسو ګورئ چې دا کار په څه باندې کېږي په انګلیش باندې کېږي نو انګلیش پکې ما څه شو دا ما سره سب ابجیکټ شو نو اوس تاسو ګورئ چې کله موږ پیسې وایس جوړو که نه نو ما سره فارموله سره نو بیا به ابجیکټ ولګوم دغه جملې نه زه ابجیکټ وویتوم نو زه به چې دغه جملې نه ابجیکټ وویتوم ما سره پکې ابجیکټ څه شی دی ما سره پکې ابجیکټ انګلیش دی اوس ام راغلی که نه ام نو اوس دا انګلیش اوس زه ام نشم لګولی که نه نو اوس په زه د انګلیش دپاره ایز لګوم ځکه چې آی دپاره د آی تعلق تاسو ته ما په ټینث په کلاس کې ویلي چې د آی صرف د ام سره لګي د ام د آی نه علاوه بل چا سره هېڅ کار نشته چې ام راځي د دې نه مخکې به آی اوس انګلیش دپاره د ام نشم لګولی که نه نو د انګلیش دپاره به ایز لګوم ډېر کسان په دې خبره باندې کنفیوز کېږي او په دې کې ډېرې زیاتې غلطیانې کېږي چې دې پته ورته نه وي بس دغه ام راکوز کړي نه ام به نه راکوزوي اوس انګلیش راغلی د انګلیش دپاره موږ څه لګوو ایز به لګوو نو انګلیش ایز اوس فارمولې راشئ ابجیکټ هم وشو هیلپینګ ورب هم وشو په دریم نمبر ما څه وایي چې بینګ ولګوه بی ای آی این جي نو چې بینګ زه لګوم که نه نو انګلیش از بینګ ما بینګ ولګوم که نه بیا ما فارموله څه وایي چې V3 ولګوه دا کې به زه V3 را پیدا کړم چې V3 دې کې کم دی V3 خو پکې نشته V1 پکې راغلی دی نو ما لازمي دی چې د ورب 3 پامه پرب زده کړم بس ټیک ده ما ته ورب 3 پامه پرب یاد دي دا لرن چې کوم دی دا به زه لرنینګ چې کوم دی دا به تھرډ پامه پرب ته واړم دا به لرن شي LEARN اوس په فارموله کې ما ته بل څه وایي ما ته وایي چې بای ولګوه نو انګلیش از بینګ لرنډ بای او تاسو ته ما په چارټ کې ویلي چې د آی په دې به موږ څه لګوو چې کله موږ یو جمله د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته بوځو نو د آی په دې به موږ می لګوو نو جمله به ما سره داسې جوړه شي چې انګلیش از بینګ لرنډ بای می بل اگزامپل نمبر 2 شي از رایټینګ ا لیټر هغه یو خط لیکي دا ما سره یو سمپل جمله ده اکټیو وایس چې شي از رایټینګ ا لیټر هغه یو خط لیکي نو اوس فارمولې مطابق دا موږ اړو پیسیو وایس ته نو موږ تاسو ته ویلي دي په جملې په شروعاتو کې تاسو ته موږ سبجیکټ ابجیکټ او ورب ښودلي دي نو په جمله فارموله کې موږ څه وایي چې ته لومبی ابجیکټ ولګوه نو په دې کې ما سره ابجیکټ څوک دی دا کار په چا باندې شوی دی یعنی مفعول پکې پیدا که ابجیکټ نو ابجیکټ پکې ما څه دی ا لیټر څه شو ابجیکټ پکې ما سره څه شو ا لیټر شو اوس ما ته وایي چې هیلپینګ ورب پکې وګوره چې هیلپینګ ورب پکې کوم دي کې دی هیلپینګ ورب ولګوه فارموله کې تاسو وګورئ که نه ابجیکټ دی پلس هیلپینګ ورب دی نو هیلپینګ ورب پکې ما سره از دی نو ا لیټر از او ما سره فارموله کې بیا بل څه وایي چې ته بینګ ولګوه نو ا لیټر از بینګ او دا رایټ ما ته بیا څه وایي په فارموله کې چې V3 ولګوه یعنی تھرډ پام اف ورب ولګوه نو ما سره رایټ چې کوم دی دا ما سره فسټ پام اف ورب دی نو زه به دې تھرډ پام اف ورب جوړ کړم نو دا به ریټن شي رایټ روټ ریټن روټ سیکنډ پام اف ورب دی او ریټن یې تھرډ پام اف ورب دی نو ا لیټر از بینګ ریټن اوس په فارموله کې بل څه وایي فارموله کې ما ته وایي چې بای ولګوه
نو زه به بای ولګوم. نو بیا ماته څه وایي، ماته په اخره کې وایي چې ته سبجیکټ ولګوه. نو سبجیکټ چې کوم دی زه اوس شي نشم لګولی. د شي په دی به تاسو ته ما ویلي چې د شي په دی به څه لګوم، د شي په دی به زه هر لګوم. نو a letter is being written by her. بل اگزامپل، they are playing football. هغوی فوټبال کوي، هغوی اوس لګیا دي فوټبال کوي. نو اوس د دې به زه څنګه پیسیو وایس جوړوم؟ نو زه به راشم فارمولې له. ما ته څه وایي، ما ته وایي چې ته ابجکټ ولګوه. نو ابجکټ په زه څه ولګوم، په دې تاسو وګورئ په دې they are playing football په دې کې ما سره ابجکټ کم دی، په دې کې ما سره فوټبال ابجکټ دی. تاسو چې کله جمله د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته اړوئ، لومبی به ابجکټ سبجکټ ورب دا ټول هر څه به پیدا کړئ هیلپینګ ورب. د هغې نه بعد به تاسو جمله پیسیو وایس ته اړوئ. نو ما سره په دې کې ابجکټ چې کوم دی کار چې چا باندې چې کار شوی هغه دی فوټبال. دا کار په فوټبال باندې کېږي که نه، نو فوټبال. دویم ما څه وایي، ما ته وایي چې ایز ولګوم. اوس زه آر ولې نه لګوم، فوټبال آر، دا ایز پکې کوم ځای نه رالی هیلپینګ ورب. نو دلته ما سره فوټبال چې کوم دی دا ما سره سینګولر دی. نو زه به څه ولګوم، زه به فوټبال ایز ولګوم. دې ته به ډېر خیال کوئ ها، فوټبال ایز. بیا ما ته فارموله کې څه وایي، ما ته وایي چې بینګ ولګوم. نو فوټبال از بینګ. بیا ما ته څه وایي، ما ته وایي چې وی3 ولګوم. نو ما سره په جمله کې راغلی پلینګ. نو دا پلای دا چې کوم دی دا به زه تھرډ فارم لګوم، پلایډ PLAYED پلایډ. بیا ما د فارموله کې څه وایي چې بای ولګوم. نو زه به بای ولګوم. فوټبال از بینګ پلیډ بای. اوس دا دی چې کوم دی دا ته چاټ را یاد کړئ. تاسو ته ما چاټ کې څه ویلي وو، تاسو ته ما ویلي وو چې کله په یو اکټیو وایس جمله کې دی راشي نو هغې نه به څه جوړېږي، په پیسیو وایس کې دیم به ترې جوړېږي. نو جمله ما سره داسې جوړه شي چې فوټبال از بینګ پلیډ بای دیم. اوس که دې جملې زه نیګټیو او یا سوالیه جوړوم نو بیا به څه کوم؟ تاسو ته ما په تیر ټینسز کلاسونو کې هم ویلي دي او بیا هم وایم چې تاسو به پیدا کړئ هیلپینګ ورب. په جمله کې چې کوم هیلپینګ ورب دی او په دې جمله کې ما سره ایس چې کوم دی دا ما سره هیلپینګ ورب دی. نو هیلپینګ ورب نه به تاسو څه ولګوئ، ناټ په ولګوئ. نو فوټبال از ناٹ بینګ پلیډ بای دیم. اوس که زه چېرته دې سوالیه جوړوم نو بیا هم پکې هیلپینګ ورب پیدا کړم. نو هیلپینګ ورب پکې بیا ما سره ایس دی. نو دا ایس چې کوم دی دا به د جملې سر ته راولم او نور به همدغه جمله ولیکم، ایس فوټبال بینګ پلیډ بای دیم. نو دا به دې څه جوړه شي، دا به دې سوالیه جوړه شي. ورپسې په دریم نمبر موږ زده کوو پریزنټ پرفیکټ ټینس. راځئ چې دا هم زده کوو چې په د پریزنټ پرفیکټ ټینس کې سبا له زموږ مخې ته یو د پریزنټ پرفیکټ ټینس جمله راشي او موږ یې ښه په اسانه پیسیو وایس ته اړولی شو. نو راځئ دا هم زده کوو چې پریزنټ پرفیکټ ټینس کې موږ څنګه یو جمله د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته اړوو. نو چې څنګه تیرو ټینسونو کې تاسو له ما فارمولې درکړې چې د هغې په فارمولو په ذریعه به تاسو یو جمله د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته اړوله. همدغه رنګې زه تاسو له په دې کې هم یو داسې فارموله درکومه چې د هغې په ذریعه به تاسو ډېر په اسانه باندې یو جمله د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته اړولی شئ. ما سره فارموله د دې لپاره یوز کېږي چې لومبی به ته چې کله یو جمله د اکټیو وایس اړی پیسیو وایس ته نو لومبی به ته لګې ابجکټ، یعنی په چا باندې چې کار کېږي. په دویم نمبر به ته لګې هیلپینګ ورب. په جمله کې چې کوم هیلپینګ ورب وي ته به پېژنې که چې دا جمله د پریزنټ پرفیکټ ټینس ځکه تا خو به ټینسونه یاد کړي وي، ټینسونو کلاس پرې کتلی وي او به یې ښه زده کړی وي. ورپسې دریم به لګې تھرډ فارم اف ورب وی3. په څلورم نمبر باندې به لګې بای او په لاست نمبر باندې به لګې سبجیکټ کارکوونکی. بس دا تا سره فارموله ده چې کله تا سره دا فارموله وي که نه هر څنګه سنټینس ستا مخې ته راځي د اکټیو وایس ته به یې ښه په اسانه پیسیو وایس ته اړولی شي ځکه تا ته فارموله یاد ده، تا ځان سره فارموله راوړې ده، ګوټه کړې دې نه ده بلکې تا په دې کنسپټ کلیر کړی دی، تا ته را فارموله در دي. نو بس ته بالکل یو جمله به تر اکټیو وایس پیسیو وایس ته اړولی شي. ها زه تاسو له اگزامپل درکوم. ما سره دی اگزامپل نمبر 1 I have bought a house. ما یو کور اخیستی دی. I have bought a house. اوس تاسو وګورئ دا جمله د اړومه د اکټیو وایس ته د اړوم پیسیو وایس ته. لومبی به څه لګوم ابجکټ. نو دا کار ته په چا باندې شوی دی؟ تاسو ته موږ ویډیو په شروعاتو کې سبجکټ ابجکټ ورب ښودلی دي. تاسو په دې جمله کې پیدا کړئ ابجکټ. نو په ابجکټ تاسو کله پیدا کړئ که نه تاسو ماته ووایئ چې په دې کې دا
a house چې کوم دی دا ما سره څه دی دا ما سره object دی نو زه به ولګوم a house صحیح شو چې کله مې a house ولګو اوس تاسو ګورئ په فارموله کې ما ته دویم نمبر مایسته ما ته وایي چې helping verb ولګوم نو په دې کې helping verb کوم دی helping verb په دې کې دی have اوس زه have نه لګوم ځکه چې have راځي صرف I سره اوس په دلته لګوم هاوس دی نو ما سره کور دی نو هاوس لپاره به زه هیز لګوم دا ځان سره یاد کړئ دلته به هیو نه لګي دلته به څه لګي هیز لګي نو هاوس هیز اوس رعایت کوئ چارټ نمبر 1 چې په هغې کې تاسو ته ما ویلي چې د هیو سره یا د هیز سره چې کله په یو جمله کې هیو هیز راشي چې کله هغه جمله موږ پیسې وایستاړو نو موږ به د هغې سره د هیز بین اضافه کوو چې که هیو وي نو هیو بین به ترې جوړېږي که هیز وي نو هیز بین به ترې جوړېږي نو ا هاوس هیز بین اوس تاسو ګورئ په فارموله کې ما ته وایي چې V3 ولګوه تھرډ پاما ورب نو باټ چې کوم دی دا ما سره آلریډي تھرډ پاما ورب دی نو زه به باټ په باټ راکوز کوم نو ا هاوس هیز بین باټ په فارموله کې ما ته وایي چې په څلورم نمبر باندې بای ولګوه نو ا هاوس هیز بین باټ بای اوس دا آی به څه ته اوړي تا ته ما په چارټ کې ویلو چې آی به اوړي می ته نو د آی په ځای به څه ولګوم می به ولګوم نو ما سره به پیسې وایس مکمل جمله داسې جوړه شي چې ا هاوس هیز بین باټ بای می اوس که دې زه نیګیټیو جوړوم نو بیا به څه کوم نو بس تاسو ته ما په تیر ټینس کې هم ویل او ته بیا هم ویم چې په جمله کې به تلاش کې ته به وګورې چې په جمله کې هیلپینګ ورب کم دی ایچ وي به پیدا کړي هیلپینګ ورب نو تاسو چې کله تلاش کوئ نو تاسو ته پته ولګي چې دا هیز چې کوم دی دا ما سره هیلپینګ ورب دی نو زه به څه ولګوم د هیز نه بعد به ناټ اضافه وکړم او خو چېرته نو دا به داسې جمله شي چې هیز هاوس بین باټ بای می او اوس که چېرته دې زه سوالیه جمله جوړوم نو سوالیه جمله به زه څنګه جوړوم نو سوالیې دپاره به زه داسې چل وکړم چې دا ما چې کوم هیز لګولی که نه دا هیلپینګ ورب هیلپینګ ورب به لومبی وګورم او دا کم هیلپینګ ورب چې مې لګولی دا به جملې په سر کې ولګوم نو دا جمله ما سره داسې جوړه شي چې هیز هاوس بین باټ بای می نو دا ما سره دی سوالیه جمله جوړه شوه اگزامپل نمبر 2 اگزامپل نمبر 2 لراشئ اگزامپل ما سره چې they have locked the door هغوی دروازې تاله لګولې وه نو اوس پیسې وایس موږ جوړو لومبی به پیدا کړو آبجیکټ کارکوونکی نو آبجیکټ په دې کې ما ته څوک دی دا کار ما کارکوونکی نه په چا باندې چې کار وشي نو دا ما څه چې دی دا ما ته د ډور دی نو زه به د ډور لګوم بیا ما ته فارموله په دویم نمبر وایي چې ته پیدا کړه هیلپینګ ورب نو هیلپینګ ورب په دې کې ما څه چې دی په پریزنټ پرفیکټ ټینس یا به هی دی یا به هی وي نو ته وګوره یو پکې راغلی وي که نه نو دې کې ما سره هیو راغلی دی خو اوس د ډور دی نو دا ډور خو ما سره سینګولر دی او دیو که نه جمع وه اوس د ډور چې کوم دی دا ما سره سینګولر دی نو د ډور هیز اوس چارټ نمبر 2 یاد کړئ په چارټ نمبر 2 کې ما ویلو چې کله هیز بین راشي هیو یا هیز راشي نو هغې په ځای به زه لګوم هیز بین یا هیو بین نو د ډور هیز بین اوس دا لاک چې کوم دی په پرفیکټ ټینس کې عموما تھرډ پاما ورب استعمالیږي بس دغه لاک چې کوم دی دا په لاک باندې راکوز کوي اوس فارموله ما ته وایي V3 هم ولګو هیلپینګ ورب مې ولګو آبجیکټ مې ولګو بیا ما ته په څلورم نمبر وایي چې ته بای ولګوه نو د ډور هیز بین لاکډ بای آخر کې ما څه وایي سبجیکټ ولګوه نو سبجیکټ چې زه لګوم نو کارکوونکي دی که سبجیکټ دا دی چې کوم دی دا ما تاسو ته ما په چارټ کې ویلي چې دی به څه ته اوړي دی به اوړي دیم ته نو د ډور هیز بین لاکډ بای دیم دا دی پیسې وایس جمله جوړه شوه اوس خو چېرته دې نه زه نیګیټیو جمله جوړوم نو هیلپینګ ورب به پیدا کړم د هیلپینګ ورب نه بعد به ناټ لګوم نو دا هیلپینګ ورب ما سره هیز دی نو د ډور هیز ناٹ بین لاکډ بای دیم دا دی نیګیټیو جوړه شوه اوس خو چېرته دې سوالیه جوړوم نو سوالی کې به داسې چلو کوم چې دا کم هیز مې پکې لګولی که نه هیز دا به جملې سر له راولم او نور به همدغه جمله ولیکم نو دا ما څه جوړ شي هیز د ډور بین لاکډ بای دیم دا ما سره دی سوالیه جوړه شوه لاست اگزامپل او اخیری اگزامپل په 3 نمبر ما سره دا اگزامپل دی چې I have finished my homework ما خپل هومورک ختم کړی دی اوس وګورم په دې چې زه کله پیسې وایي جوړوم نو فارموله به ځان سره ذهن کې یاد وساتم فارموله کې ما ته وایي چې آبجیکټ ولګوم نو آبجیکټ چې ما سره په دې کې چې دی دا ما سره
زما هومورک دی کنه مای هومورک په دې باندې کار شوی دی کنه آبجکټ باندې. بیا ماته وایي چې ایچ وي ولګوه هیلپینګ ورب. نو هیلپینګ ورب په دې کې ته پیدا کړه شاه هیلپینګ ورب په دې کې پیدا کړه. نو هیلپینګ ورب په دې کې ما څه دي په دې کې ما سره هیو دی خو اوس به زه هید لګوم ځکه چې د آی سره خو هیو راځي خو د مای هومورک د دې سره هیو نشي راتلی دې سره به هید راځي نو هید به راشي. اوس یوازې هید به نه لګوم زه به ځان ته چاټ رایاد کړم په چاټ کې تاسو ته ما وویل چې دې ته به څه لګي د هید سره به د بین اضافه کېږي نو مای هومورک هیز بین. اوس ما سره څه وایي په درېیم نمبر فارموله وایي ما سره چې وی3 ولګوه تھرډ پام اپر نو مای هومورک هیز بین فینیشډ. بیا ما څه ما ته وایي چې بای ولګوه نو بیا به د فینیش نه بعد بای ولګوم او اخر کې ما ته وایي چې سبجیکټ ولګوم نو پر ایکټیو وایس کې ما سره سبجیکټ آی دی په پیسیو وایس کې به دینه می جوړ شي نو پیسیو وایس جمله ما سره داسې جوړ شي چې مای هومورک هیز بین فینیشډ بای می. اوس که د دې د نیګیټیو جمله جوړوم نو د هیلپینګ ورب به پکې پیدا کړم او د هغې نه بعد به نټ اضافه وکړم نو مای هومورک هیز ناٹ بین فینیشډ بای می. د دې نه ما سره نیګیټیو جمله جوړه شوه او که چېرته د دې نه سوالیه جمله جوړوم انټراګیټیو سنټینس جوړوم که نه داسې چلو کوم چې دې کې دا کم هیلپینګ ورب ما لګولی دی هیلپینګ ورب به دې سر له راولم او نور به همدغه جمله ولګوم هیز مای هومورک بین فینیشډ بای می. د دې نه به دا څه جوړه شي د دې نه به دا سوالیه جمله جوړه شي. دا و پریزنټ پرفیکټ ټینس او په هغې کې د چینج اف وایس د ایکټیو وایس بدلول پیسیو وایس ته. په څلورم نمبر موږ سره دی پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس خو په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس کې دا یاد ساتئ چې په دې موږ پیسیو وایس نشي جوړولی دې پیسیو وایس نه جوړېږي پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته دې پیسیو وایس نه جوړېږي. نو دا په دې ویډیو کې تاسو ته موږ وښودل پریزنټ ټینس او د هغې ټول ټایپس ایکټیو وایس نه پیسیو وایس تړول. په روانه ویډیو کې به انشاءالله موږ د پاسټ ټینس نه شروع کوو د هغې ټول ټایپس به تفصیلا تاسو ته بیانوو. اوس که چېرته تاسو ضرور د دې ویډیو نه څه زده کړي او دې نه څه فایده ترلاسه کړي نو مهرباني وکړئ چینل ته سبسکرایب کړئ او دې ویډیو له لایک ضرور وکړئ. روانه ویډیو پورې په الله م سپارم. والسلام.